نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د کائنات خدای جل جلاله په زمانہ سره قسم کوي چې انسان په تاوان کې دی، خو نه دي په تاوان کې هغه کسان چې هغوی ایمانونه راوړي دي، نه دي په تاوان کې هغه کسان چې هغوی غوره نیک یا ښه اعمال ترسره کوي، او نه دي په تاوان کې هغه کسان چې هغوی یو بل ته توصیه په حق سره کوي او یو بل ته توصیه په صبر سره کوي. صدق الله مولانا العظیم. د بخښونکي خدای جل جلاله په لوی او تلپاتې نامه د هیواد ادبي بهیر د درانه مشرتابه محترم احسانمند صاحب، همدارنګه د بریا ادبي بهیر د درانه مشرتابه قدرمن ندرت صاحب، همدارنګه د سند ادبي بهیر د مرستیال رئیس ډیر قدرمن اجبنده صاحب، همدارنګه د سند ادبي بهیر د محترم غړي ځوان استعداد ماویه زیارمل صاحب، او په ټوله کې د هیواد ادبي بهیر په نننۍ پرتمین او ښایسته غونډه کې راغونډو سو فرهنګ پالانو، ادب پالانو او شاعرانو ملګرو په اجازه د ټولو مخکې درته د بشریت ستر انسان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مینه وړاندې کوم چې عبارت یې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه قدرمن نطاق چې یادونه وکړه، زه سید محمد صدیق د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د فرنګي مرکز او عامه کتابتون، همدارنګه د سند ادبي بهیر د یو بنسټګر او چلوونکي مسؤل په توګه په سپین بولدک ولسوالۍ کې فعالیت لرم. په نننۍ غونډه کې موضوع راکول سوې وه د ادبي بهیرونو د همغږۍ او راټولېدنې پر ارزښت او اهمیت باندې. که څوم موضوع خورا یو لویه موضوع ده، ډیرو خبرو ته اړتیا لري، خو زه وایم ښه به دا وای چې قدرمن ندرت صاحب یا خپل احسانمند صاحب یا داسې زموږ نور لوی شخصیتونه پر همدغه مهمه او بارزښته موضوع باندې له تاسې سره غږېدلي وای. خو په هر صورت دا د دوی مینه ده، د دوی لورینه ده چې ما ته یې د دې موقع راکړه چې دا خپل خام فکر اظهار له تاسې درنو سره وکړم. نو تمه ده چې یو څو شیبې مو وزغمئ. هغه مشران وایي بنده په وس پړي، نو زه هم د خپل توان مطابق پر یاده موضوع باندې له تاسې سره لنډې خبرې کول غواړم. لومړی به دا ووایم چې د بهیرونو د همغږۍ راټولېدنې تر ټولو لوی ارزښت په دې کې دی چې د یووالي پیغام یې لېږدولی دی. یووالی تاسې ته غوره معلومیږي چې یو الهي امر دی. د اسلام د مبارک دین د بنسټیزو کړنو څخه یو هم همدغه اتفاق دی، یو هم همدغه یووالی دی. نو له ښه مرغه زموږ د همدغه بهیرونو همغږۍ تر ټولو لوی ارزښت په دې کې دی چې موږ ته د یووالي پیغام راکوي، موږ ته د راټولېدنې پیغام راکوي. همدارنګه د همدغه ادبي بهیرونو د همغږۍ بل ارزښت په دې کې دی چې فکرونه یې تولید کړي دي. د ټوله بشریت لپاره یو ګډ فکر تولید کړی دی، تر څو د همهغه فکر مطابق ټول انسانان خپل ادبي، فرهنګي او په ټوله کې ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي. دا د همدغه بهیرونو په اصطلاح اغیز دی یا د همدغه بهیرونو برکت دی. د بهیرونو د همغږۍ بل ارزښت په دې کې دی چې زموږ انساني، اسلامي او افغاني کلتور په ساتل سوی دی، همدغه کلتور په بډایه سوی دی. او بل ارزښت یې په همدغه کې دی چې زموږ همدغه سپېڅلی فرهنګ د نورو ناسمو فرهنګونو له اغېز څخه رایستلی دی، له تاثیر څخه یې رایستلی دی. دا ویاړ او دا افتخار همدغه بهیرونو ورکړی دی او د بهیرونو همغږۍ دغه ارزښت ساتلی دی.
ما د همدې موضوع په تړاو یو څو مادې لیکلي دي، تمه ده چې هغه هم را سره وزغمئ. زه وایم چې د انسانانو د مختګ، د دوی د سوکالۍ او د دوی د ټولنیزو رازونو د ساتنې ارزښت د همدغه بهیرونو په یووالي کې دی، د همدغه بهیرونو په راټولېدنه کې دی او د همدغه ادبي بهیرونو په همغږۍ کې دی. ځکه یو عالم وایي، البته یو بهرنی عالم، خدای دې وکړي نوم یې یاد لراسي، خو په هر صورت هغه جمله یې درته وایم. عالم وایي هغه فکر چې په ډله ییزه توګه د یو عادي انسان څخه زیږي 2 ځلې غوره دی تر هغه فکر چې هغه په انفرادي توګه پیدا کیږي. نو همغږۍ کې چې کم فکر تولیدیږي، د هغه عالم د وینا مطابق دا فکر چې په ډله ییزه توګه یا د یووالي په توګه را څرګند سوی دی، تر هغه فکر غوره دی چې هغه په انفرادي توګه راښکاره سوی. د بهیرونو همغږۍ لکه مخکې چې مو ویله، یو ګډ فکر، یو ګډ باور او یو ګډ عقیده یې جوړه کړې ده چې ټوله د همدغه باور او عقیدې پر اساس باندې خپل فرهنګ ته بشپړه ژمنتیا ښیي. او بل ارزښت یې په دې کې دی چې یو فرهنګي او ادبي قانون جوړ سوی دی، د همدغه همغږۍ له برکته جوړ سوی دی چې ټوله د همدغه قانون یا د همدغه اصولو په رڼا کې د خپل فرهنګ ساتنې ته کار کوي. یو بل ارزښت یې په دې کې دی چې د انسانانو ګډ ارزښتونه د همدغه بهیرونو په همغږۍ باندې ساتل سوي دي او ساتل کیږي. همدارنګه د بهیرونو همغږي انسانانو ته دا امتیاز ورکړی دی چې هغه ناوړه دودونه چې په یو فرهنګ کې راښکاره کیږي، د همدغه ناوړه دودونو د مخنیوي کار همدغه د بهیرونو همغږي کولی سي او تر ډیره یې کړې ده چې ناوړه دودونه له خپل فرهنګه څخه وباسي. همدارنګه د بهیرونو همغږۍ د فرهنګ، ژبې او ادب په خوندیتوب او پیاوړتیا کې لاس درلودلی دی. او همدارنګه د همدغو ادبي بهیرونو همغږي ژبني، سمتي، قومي او نور هغه فیزیکي او ذهني لیرېوالی چې د انسانانو تر مابینځ دی، همدغه واټن یې کم کړی دی. همدارنګه د ادبي بهیرونو همغږۍ د اشر یا په اصطلاح د ګډ ژوند کولو روحیه پیاوړې کړې ده، دا دود یې غښتلی کړی دی او دا دود یې پیاوړی کړی دی. او همدارنګه د بهیرونو همغږۍ یو بل ارزښت په دې کې دی چې د علمي او روزنیزو بنسټونو په سمون کې، د دوی په اصلاح کې، د دوی په راډیرولو کې یې رغنده رول ادا کړی دی. همدارنګه خلکو ته یې عاطفي پیغامونه، د مینې پیغامونه د همدغو بهیرونو همغږۍ رسولي دي، د همدغه بهیرونو یووالی رسولي دي. د ادبي بهیرونو د راټولېدنې یا په اصطلاح د همغږۍ یو بل ارزښت په دې کې هم دی چې فکرونه یې چاپ که، شخصیتونه یې چاپ که، انسانان یې په اروايي، ذهني او جسمي لحاظ سره نږدې کړل. دا یو ډېر لوړ امتیاز دی او دا امتیاز انسانیت ته تر ډېره د همدغو بهیرونو همغږۍ ورکړی دی. یو څو نورې هغه ګټې چې موږ یې د بهیرونو په همغږۍ کې پیدا کولی سو، یو څو یادونې درته لرم. لومړی به ووایم چې د عامه پوهاوي په سرته رسولو کې همدغه بهیرونه ښه رول لري. عامه پوهاوی پر رسنیو باندې، عامه پوهاوی د مسجد د منبر له لارې، عامه پوهاوی په همدغسې غونډو کې یا په همدغسې بهیرونو کې او د همدغه بهیرونو په همغږۍ کې موږ کولی سو چې په ډېره اساني باندې انسانیت ته د عامه پوهاوي په ټوله کې خپل ولس ته د عامه پوهاوي لپاره کار وکړو. د هغه رنګه د تعلیمي سکتور ملاتړ د همدغه بهیرونو له لارې کولی سو. تعلیمي بنسټونه که دولتي دي
او هم که شخصي سکتور دی موږ کولی سو چې د هغه دپاره رضاکارانه ښوونکي وروزو زده کوونکي د همدغه بهیرونو له لارې وهڅوو زده کړو ته او هغه اړتیاوې چې په علمي ځایونو کې لرو په روزني ځایونو کې لرو ټولو ته حکومت یا دولت رسیدګي نشي کولی موږ بیا د همدغه بهیرونو په همغږي باندې هغه اړتیاوې چې په یو ښوونځیو کې لرو په علمي ځایونو کې لرو هغه به خلاصولی سو همدارنګه لکه مخکې چې مو وویل د همغږۍ بهیرونه زموږ لپاره دا ارزښت لري چې دوی موږ یو ګډ یا د اشر کار ته هڅوي د بیلګې په ډول که موږ وغواړو ښارونه پاکو د همدغه بهیرونو له لارې خلکو ته ذهنیت ورکولی سو که موږ وغواړو خپلې کوڅې پاکې وساتو د همدغه بهیرونو له لارې خلکو ته دا انګیزه ورکولی سو او دا فکر ورکولی سو ټول هغه ملي او ګډ کارونه د همدغه بهیرونو په همغږۍ باندې ترسره کولی سو همدارنګه د بهیرونو همغږي موږ ته دا احساس او دا فکر راکولی سي تر څو قانون ته احترام ولرو هغه وضع شوي قوانین چې زموږ د اسانتیا لپاره جوړیږي د همدغه قوانینو په ارزښت باندې د همدغه بهیرونو د همغږۍ له لارې کولی سو چې خلک پوه کړو خلکو ته دا ذهنیت ورکړو چې خپل ژوندانه کې خپل مسؤلیتونه درک کړي په خپل ژوندانه کې کم حقوق چې لري هغه درک کړي نو دا ارزښت هم موږ ته همدغه د بهیرونو همغږي راکولی سي همدارنګه د متقابل احترام دغه دود پیاوړی کول د یو بل د زغملو دود پیاوړی کول دا فکر تر ډیره د بهیرونو په همغږۍ کې نغښتی د بهیرونو په راټولېدنه کې نغښتی که موږ د دوی یووالی وینو د دوی زغم وینو د دوی هغه مینه وینو د دوی هغه متقابل احترام له یو بل سره ولرو مستقیم بیا پر ټوله ټولنه باندې اغیز لویږي او د ټولنې ټول وګړي به یو بل ته په متقابل احترام یا په متقابل درناوي باندې قایلیږي د وخت لکه موږ سره مخ یو مخکې مو یادونه وکړه چې خورا ډېرې خبرې پر کېدلی سي په وروسته کې د یووالي په تړاو خپلې خبرې د لوی استاد درویش دراني په یو بیت باندې پای ته رسوم درویش وایي که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کاڼې به لالونه سي دا بوټي به لونګ سي دا کاڼې به لالونه سي دا بوټي به لونګ سي له لورینې مو لوی کور افغانستان مننه الله مو قدرمن شاد او سرلوړي لره شاد